د فضائل الذکر د 14مې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي هغه څوک چې په غافلانو کې ذکر کوي دا داسې مقام مرتبه لري لکه هغه صابر په پارینو کې اندې د مؤمنو د کافر جنگ شروع وي صفونه د مؤمنانو د کافرانو سره مخامخ سي نو مسلمانان شکست پیدا کی نو بعض مسلمانان وتښتي او بعضی هغه شجاع غیرتمن مؤمنان په جنگ کې پاتې سي نو دغه خلکو ډېر غټ مقام دی. نو دغه څوک چې په غافلانو کې ذکر کوي مثلا یو سړی مجلس ته ورسي خلک په ناروا اخته د ذکر کوي وخت یو محترم پښتنو هم کړی و چې یو ځای په مجلس کې مثلا هغه خاندي مجلس شروع وي زه تسبیح اړوم ذکر کوم دا خو ګناه نه لري نه محترمه ګناه خو بیخي نه لري بلکې دومره ثواب لري لکه هغه مجاهد چې د کافر سره مخامخ په سنګر کې پاتې سي او نور ځینې وتښتېږي مسلمانان دی یوازې ور پاتې سي دا په غافلانو کې ذکر کول. غافل هغه چاته ویل کېږي چې هغه د الله جل جلاله له ذکر څخه راووځي د الله له طاعته راووځي. که یو سړی په ګناه اخته وي هغه ته هم غافل ویل کېږي که یو څوک د الله جل جلاله په طاعت کې نه وي هغه ته هم غافل ویل کېږي. که یو څوک حلاله روزي د اولاد ګټي په خپل کاروبار اخته وي پر شرعي او مشروع طریقه باندې ګټي بیا غافل نه دی ځکه خو د حلال کسب کې دی. نو دغه رنګه که یو مجلس مثلا دیني مجلس وي دیني خبرې کېږي دا غفلت نه دی او دا که یو له اسمانه ګاډي بل مځکې ګاډي یو په سیاست کې غږېږي بل شي کې غږېږي نو دا غفلت دی ځکه د الله یاد یې پرېښی وي او نو چې ته دلته تسبیح اړه لا اله الا الله 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 وایه نو ستا دومره عظیم او غټ مقام دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی وایي خوښ عمل الله جل جلاله ته هغه عمل دی چې بعض انسانان خبرې کوي او یو سړی تسبیح کې وایي په مجلس کې. او ابغاضه او بد عمل الله جل جلاله ته هغه دی چې انسانان په ښه کار باندې اخته وي او دی په هغه کې بیا په ناروا باندې اخته وي په غفلت کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي همسایګان او انډیوالان د خیر په کار باندې اخته وي نو درته ووایي چې ته راسم په دې کې معاونت وکړه کومک وکړه بس معاف کړه لکه زموږ پښتنو کې دا یو مثال دی بس معاف کړه. نو په مجالسو کې ذکر کول دا یو عظیم عبادت دی. هر مجلس چې ورسئ که نارینه وي که ښځینه وي خپل ذکر کوئ او که غیبت شروع سو مخنیوی یې کوئ تر حده پورې چې په وس مو پرئ ځکه په هغه مجلس کې چې غیبت کول کېږي او ستا په وس پرئ چې خلک منع کړي نو منع نه کړي نو لکه ته چې ورسره شریک سي دومره وزر او عذاب لري. کوشش کوئ د غیبت له جامعو او غیبت ته د مجالس څخه وباسي د بده مرغه زموږ د خصوصي سره کښېني باره په یو چا کې خبرې شروع کړي یاره پلانکی دی پلانکی دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی صحابي وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره وو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول هل فیکم غریب په تاسو کې غریب شته له غریب څخه مراد اهل کتاب و د یهود وایي موږ ټول لا یا رسول الله په موږ کې یهودي نسته ټول مؤمنان سره جمع شوي په امره بغلق الباب رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه بنده کړي نو صحابه کرام وایي موږ دروازه بنده کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه پورته کړي موږ لاسونه پورته کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ووایست لا اله الا الله ووایست موږ لاسونه ایسار پورته کړي وو او لا اله الا الله مو ویله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لاس را ایله کړي خپل لاس یې لاندې وځړوه بیا یې وویل الحمدلله الله لره دې حمد وي اللهم ای باري خدای انک بعثتني بهذه الکلمه یا رب په دې کلمه سره دې زه مبعوث کړی یم رالېږلی دې یم وامرتني بها په دې کلمه سره دې زه امر کړی یم ووعدتني عليها الجنة ما سره دې وعده کړې ده چې پر دغه کلمه باندې څوک رالی زه به جنت ورکم وانک لا تخلف الميعاد یا رب ته د وعدې مخالفت نه کوې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرامو ته وویل
زیری در کوم خوشاله و اوسیږي ان الله قد غفر لكم الله تاسو ته عفو وکول. او دغه رنګ ابو هريره څخه مبارک روایت دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جدد ایمانکم ایمانونه نوی کی. قیل یا رسول الله ای رسول الله څنګه ایمانونه موږ نوی کو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اکثروا من قول لا اله الا الله لا اله الا الله ډیر وایس دا تجدید د ایمان دی. ایمانونه نوی کوي. مثلا یو شی چې خیرن سي نو چې پریولې څونه پریولې دغه پاکیږي. دا د انسان ایمان چې دی دا په معصیت او په ناروا باندې خیرنیږي. نو څونه لا اله وای دغه به ایمان صافیږي، څومره لا اله وای دغه به ایمان قوي کیږي. وذكر رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسي ایمانونه نوی کی په لا اله الا الله محمد رسول الله سره. او دغه رنګ ابو هريره وسنم بارک وای رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرام ټول اکثرو تاسو ډیر وایست لا اله الا الله ډیر وایست. مخکې تر دغه چې تاسو او د لا اله الا الله په مابین کې یو حجاب او یو حائل و مانع راځي. انسان چې مرسي بیا خو لا اله الا الله نسی ویلی کې وایم ګټه نه ورته رسي، ثواب یې نسته. په ژوند کې چې په انسان کې حیات وي چې ژبه په لا اله الا الله باندې مشغوله وګرځي الله جل جلاله ورله ثواب ورکوي. او دغه رنګ د معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي مفاتيح الجنه هغه چابي د جنت هغه لا اله الا الله. د جنت د دروازې یا د جنت د قلف چابي هغه کلی لا اله الا الله ده. که څوک پر لا اله الا الله الله توارلی نو د جنت چابي لکه ورچې کول سو په لاس باندې نو به جنت ته داخل سي. او که یو انسان په لا اله الا الله باندې نه ورلی د ایمان څخه محروم سو بې نصیبه سو د هغه او د جنت وار سره تیر دی. الله دې مو د دغه چابي خاوندان وګرځي. په دنیا کې چې کوټې ته ننوځي د اکول چابي به در سره وي. خو جنت د الله یو ستر د میلمستیا ځای دی چې مؤمنانو ته غوره کړی دی. د هغه دروازې چابي لا اله الا الله محمد رسول الله. او دغه رنګ د انس رضی الله عنه مبارک روایت او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ویلی دي ما من عبد قال لا اله الا الله. هیڅ انسان لا اله الا الله نه وایي نو په ورځ او په شپه کې وویله کم ګناهونه چې کړي په عمل نامه کې دغه لا اله الا الله ورپورته سي هغه ګناهونه میټاو کې کم ځای چې نیکي وي له نیکي هغه نیکیو سره ودرېږي. نو په لا اله الا الله په ذکر سره ګناهونه میټاویږي. نو راځي موږ لا اله الا الله ډیر وایو چې ګناهونه مو میټاو سي، هغه ګناهونه ختم سي، هغه ګناهونه حذف سي. هغه په لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه کلمه سره هغه حذف کیږي او ختمیږي. او دغه رنګ د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دي ان لله تبارک وتعالى عمودا من نور بین یدی العرش. وی یو پلاران دی مناری دی د عرش په مخ کې. عرش عظیم دومره عظیم مخلوق دی چې دا اوم ځکه او اسمانونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره کوچنی ورته معلومیږي لکه د دنیا په مابین کې چې یو کړي یا یو بنگړی یا د لاس وشي وغورځي. د دې عرش مخ ته پلران دي او چی دي د نور. کوم چې انسان لا اله الا الله کلمات ورخلره او بس تلاوت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عمود دغه ستنی ولړزیږي په حرکت کې سي الله جل جلاله ورته اسکون آرام سي. دی ورته وایي کیف څنګه موږ سکونت وکړو تا و دغه ویونکي د بحث و بخښه نه ده کړې یا رب. الله جل جلاله ورته وایي انی قد غفرت له. په تحقیق سره ما دغه ویونکي ته د لا اله الا الله بخښه کړې ده. تاسې سکون په سکون کې سي آرام سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې هغه عمود هغه ستنی او هغه پلران آرام سي. او دغه رنګ د عبد الله بن عمرو رضی الله عنه څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک فرمایلی دي
توضع الموازین یوم القیامت په ورځ د قیامت په ټولو ترازو کښېښول سي. دغه د حساب ورځ ده. دلته به بچیان هم حساب ورکي، ګدایان به هم ورکي، علما به هم ورکي، فقیران به هم ورکي، ښځې به هم حساب ورکي، نارینه به هم حساب ورکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فیؤتی برجل، یو امتي باندې به راتګ وسي د ټولو ترازو مخې ته به یې راولي، نو هغه د ده عملنامې به وروتلي، هغه د ده عملونه به وتلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه د ګناهو عملنامه به درنه سي، فیبعث به الی النار، دلته به بره امر وسي چې دوزخ ته یې کش کړي، دوزخ ته یې بوځي، دوزخ ته یې بوځي. دا بدبخته دی، ګناهونه یې ډېر سول، نیکۍ یې لږ سولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ملایکې چې دغه دوزخ ته کشوي، دوزخ ته یې بیایي. فاذا صائح یصیح من عند الرحمن، یو اواز کوونکی اواز وکړي د طرفه څخه د الله جل جلاله. هغه اواز کوونکی څه وایي؟ وایي لا تعجلوا، لا تعجلوا، تلوار مه کوئ، وارې مه بیاست، فانه قد بقي له، یو څه عمل د ده پاته دی، دا به وروتلو چې ته ودرېږې لا څه پېښېږي. نو یو کاغذ به راوړي، پکې به لا اله الا الله نوشته سوي. فتوضع مع الرجل في كفه حتى يميل به الميزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په هغه ټولو ترازو کې به کښېږدي، هغه د نیکیو خوا به درنه سي. دلته به بالا زیرې ورباندې وسي چې ولاړ شه جنت ته، جنت یې وګټئ. الله دې مو اهل د لا اله الا الله کړي، الله دې مو ژبې په لا اله الا الله مشغوله وګرځي، الله دې مو اخره کلمه د دنیا څخه د تللو لا اله الا الله هغه نصیب کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم برک وایي که د انسان ژبه په لا اله الا الله باندې خلاص سي او اخره کلمه یې هم لا اله الا الله سي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابینځ کې چې هر څه کړي الله ته ورتېرېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کوچنیانو ته تلقین د لا اله الا الله ورکوئ. زموږ پښتانه خو کوچنیانو ته خبرې ورزده کوي، اول وار د مور ښکنځل ورزده کوي، وایي ماما ته وایي مور دې څه کوم. د خرو د غویونو مانو ښیي، تاسو کوچنیانو ته تلقین د لا اله الا الله ورکوئ. واقعیت الحمدلله دا زموږ په کورنۍ کې چې کوم دا ژوندي انسانان دي، ټولو ژبې اول وار په لا اله الا الله باندې خلاص سوي دي. ځکه که زموږ په جامعه او په کور کې که میندې دي که پلرونه دي، د کوچني سره چې خبرې کوي او بازۍ یو ساعت سره تېروي، وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله. زما یو کوچنۍ لور ده، ډېر وخت زه دا پسې واخلم، دا راسه وباسي، دلته چې ما ته نعت شروع وي، بس دا لا اله الا الله ذکر کوي، هغه اواز مې سته چې ته سم دا بوځي، دا ته په دروازه کې ولاړ وي، لا اله الا الله، لا اله الا کلمه یې په خوله کې. نو کوچنیان عجب ژر اخذ کوي، عجب ژر د کوچنیانو ژبه اوړي. نو تاسې په خبرو چې روږدوئ لا اله الا الله ورزده کوي. دغه ماشوم حق پر مور و پلار باندې لري. که دلته اول وار تر خوله لا اله الا الله راووتل، ژبه یې اول وار په لا اله الا الله سره خلاص شول او پر لا اله الا الله باندې ورغلی، الله دې موږ تاسو ټول او زموږ تاسو قربان اولادونه او ژوند ټول مؤمنان پر لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ورولي. په مابعد کې چې څه رسوي به لازم وي، ځکه عاجز یو. اخر زمانې په حالاتو کې واقع یو، لازم به ګناهونه سوي، د هغو به الله جل جلاله بخښنه وکړي. حدیث رقم 16899 بیا 16804 صفحه 15 مجموع زواید جلد 10. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.